السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کلی وایم. عزتمندو مفتی شاکر چې پنځپیرې دی، هغه د مفتی سردار علي حقانی صاحب پورته لاړل او د هغه زمنو ته نصیحت وکړ. نو آیا مفتی شاکر نیب د کوم خبرو کې چې مفتی صاحب دواړه زمن ډېر په جړال شول او د کلی خلک ور سره ډېر په جړال شول. مرګرو موږ به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکو چې آیا مفتی شاکر کومې داسې حقیقت بیان کړلو چې دغه مفتی سردار علي حقانی صاحب زمن په جړا شول او دغه مفتی سردار علي صاحب رور هم ډیر وجړل. مرګرو راځي زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې. مرګرو مفتی شاکر صاحب چې کوم د پنځپیریانو یو غټ مولا دی، هغه د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مرګ نه د مفتی صاحب کور ته لاړل او دغه زمنو سره کېناستل او دغه مفتی صاحب دواړه زمن راوغښتل. د هغې نه د مفتی سردار علي حقانی صاحب قبر ته راړل چې هغه ځای کې ورته مفتی صاحب دوا هم وکړه او د هغې نه بعد چې کله کور ته راړل د مفتی سردار علي حقانی صاحب دواړه زمن یې کېنول او هغه ته یې دا خبره وکړه چې تا والد صاحب یو ښایسته یو باادبه با اخلاقه عالم دین او هر سړی ورنه خوشحاله او هغه د امت لپاره د مسلمانانو لپاره ډېر زیات خدمت کړی و، ځکه چې هغه به د معاشرې و عکسي کوله او د معاشرې کې چې کوم بهر غلط کارونه و د هغو به خلاف ورکولو او یو د ختم نبوت بلبلو. نو تاسو ته هم پکار دی چې تاسو د خپل والد صاحب په لارې باندې لاړ شئ او تاسو هم د هغه غوندې یو علم دین جوړ شئ چې تاسو نه عوام ته فایده ورسېږي او د خپل پلار په نقش قدم باندې تاسو دواړه وروڼه چې کوم یې هغه لاړ شئ. مرګرو دا د مفتی شاکر صاحب خبرې وي چې کوم هغه د مفتی سردار علي حقانی صاحب زمانو ته وکړي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ شوي. نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.